هیلې درنو لیدونکو هیلهمن یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ دریم درس ته. په تېر لیکچر کې موږ تاسو په پینلونو او بعضې نورو موضوعاتو باندې بحث وکړ. په دغه درس کې یا په دغه لیکچر کې درنو لیدونکو موږ تاسو غواړو چې په سیف کولو طریقه باندې چې څنګه کولی شو خپل یو پروژه یا خپل یو کار چې ترسره کړی یم دا څنګه یې سیف کړو. نو د دې دپاره زه راځم اول یو څو پروژې زه خلاصوم. د مثال په ډول زه راځم یو تصویر دوه تصویر د کنټرول په کېکاږلو سره یا کنټرول بټن د کیبورډ څخه وکېکاږئ. څو تصاویر چې غواړئ هغه خلاص کړئ. کولی شئ چې دغه ټول انتخاب کړئ او ډرګ یې کړئ. نو تقریبا دغسې ډرګ کېږي. اوکې وهو. ښه تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو څلور تصاویر راوړو دلته. دا داسې چاره ترسره کوي خپله دغه فوتوشاپ سافټویر چې هر یو تصویر چې موږ او تاسو انتخاب کړی و د مختلفو یا جدا پروژو په شکل موږ او تاسو ته راخلي او جدا وینډو که ورته ووایو ورته نیسي او په هغه کې موږ بیا کار کولی شو د جدا جدا ډول سره. بیا دا موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو کولی شو چې تنظیم هم کړو یا که چیرې غواړو یو بل پروژه یا یو بل فارمټ پکې خلاص کړو هغه هم کولی شو. د مثال په ډول زه راځم نیو باندې. تاسو وګورئ زه غواړم یو بل نوی فارمټ پکې خلاص کړم. تاسو وګورئ دغسې یو بل فارمټ موږ او تاسو دپاره خلاص شو. د هغه څخه هم کولی شو چې موږ کار واخلو او استفاده وکړو. نو بدان بیا دا ترتیب او تنظیم کېږي هم موږ او تاسو کولی شو چې د دې ځایونه بدل کړو. مثلا هر یو چې غواړو دغسې ځایونه یې بدلېږي. په بل شکل موږ او تاسو کولی شو درنو لیدونکو چې د وینډو آپشن ته راشو او دلته ارنج په واسطه راشو. دلته د ارنج کې فلټ آل ان ا وینډو که چیرې فلټ آل ان ا وینډو واخلو وګورئ ټول هغه پروژې یا تصاویر چې موږ تاسو خلاص کړی و په ترتیب سره یې راوړو زموږ مخ ته. یا موږ کولی شو د ځایونه هم تغییر و تبدیل کړو. موقعیتونه یې هم بیا کولی شو له دغې برخې څخه تغییر کړو او کولی شو چې دا بیرته ځای په ځای هم کړو. دغسې مثلا که چیرې تاسو غواړئ مختلف نور حالتونه هم د یو بل سره لري. مثلا وینډو ته راشئ ارنج په برخه کې دغسې که چیرې تاسو غواړئ هر یو یې بیل بیل ترتیب کړئ. که چیرې بیا راشئ دغسې کنټرول آل د ټیبل د یو ټیبل په شکل یې درته بیرته خپل حالت ته راځي هماغه ټیبل کې ځای په ځای کېږي او مختلف حالتونه بیا تاسو تجربه کولی شئ. لکه دغسې څلور برخې د ارنج پلیس په واسطه موږ تاسو کولی شو چې دا څه کړو قدرمنو لیدونکو ارنج کړو. که چیرې غواړئ بیرته خپل ځای ته راشئ کنسولیډیټ آل ټو ټیپس باندې کلیک وکړئ. ټول هماغه یو ټیپ کې ځای په ځای کېږي. دا له دغه مواردو څخه بل مورد درنو لیدونکو چې موږ تاسو پرې بحث کوو هغه تر ټولو مهم هغه د سیف کول دي. څنګه موږ تاسو کولی شو خپل پروژه سیف کړو. که چیرې راشو مثلا زه غواړم دغه پروژه زه سیف کړم دغسې کار پکې کول. مثلا د مثال په ډول دغه رنګ انتخابوم to define a source point to be used. ښه راځو دغه برش انتخابوم دغه رنګ انتخابوم لږ څه په دغې باندې کار کوو. نو موږ تاسو اوس غواړو همدغه خپله پروژه څه کړو سیف کړو. نو راځو اوپن دپاره فایل ته فایل په برخه کې موږ سیف که چیرې کلیک کړو یا سیف اس دواړه یو چاره ترسره کوي په فوتوشاپ برخه کې په لومړي مرحله کې او بیا وروسته تغییرات لري. مثلا زه سیف باندې کلیک کوم تاسو وګورئ موږ تاسو ته یو پنجره خلاصیږي یا موږ تاسو لپاره یو بل مینو خلاصیږي چې په دغه برخه کې موږ تاسو ته میټل نن ویلی. کوالټي په برخه کې تاسو غواړئ های کوالټي میډیم لو که چیرې های انتخاب کړو یا میډیم لو انتخاب کړو هر یو انتخابیږي. تاسو وګورئ دلته بیا هغه حجم هم لږ کېږي او ډېرېږي. مثلا که چیرې تاسو کوالټي کم کړئ تاسو وګورئ 9.1 کیبي شو. که چیرې کوالټي ډېر انتخاب کړئ 270 کیبي د دې حجم شو. نو حجم هم تغییر کوي. مثلا فارمټ آپشن یې بیس لاین وي سټنډرډ وي یا اپټیمایز وي هر یو چې تاسو انتخابوئ. زه راځم همدا اوکې وهم. بعد تاسو وګورئ موږ تاسو سره قدرمنو لیدونکو دا سیف شو. خو بیا راځو بیا سیف اس په برخه کې
یو سیوس اخلو غواړو چې دا څه کړو سیف کړو. موږ دلته څو فارمټونه لرو. اول ورته یو نوم انتخابوو، ځای به موقعیت به ورته انتخاب کړو. مثلا زه ډرایو ډي کې ورته موقعیت مې انتخاب کړ او نوم ورته ږدم ABC. تاسو وګورئ دلته سیف از ا ټایپ. اوس دلته فارمټ یې په کوم فارمټ کې دا سیف شي. موږ یو جی پیک یا جی پی جي لرو، دلته نور اپشنونه هم لرو. نو اما خپله بای ډیفالت چې ده هغه جی پی جي اخیستی ده چې موږ او تاسو جی پی جي کولی شو چې انتخاب کړو. موږ او تاسو دپاره توپیرونه لري. یو جی پی جي څخه ډېر استفاده کېږي، یو پی ایس ډي څخه ډېر استفاده کېږي په دغه برخه کې چې یو دا پی ایس ډي ده، دا جی پی جي. فرق یې بیا تاسو ته انشاءالله په راتلونکو مباحثو کې وایو، خو اوس دپاره جی پی جي انتخابوو او فقط سیف وهو. تاسو وګورئ زموږ او ستاسو هماغه هر کیفیت بیا چې تاسو غواړئ سیف یې کړئ په هماغه کیفیت سره سیف کېږي. مثلا دا هم په دغه کیفیت سره په جی پی جي فارمټ کې سیف کړه. مثلا زه راځم دغه فارمټ قدرمنو لیدونکو دغسې یو فارمټ ما انتخاب کړ. زه غواړم دا سیف کړم. راځم فایل دپاره سیو از باندې کلیک کوم او جی پی جي انتخابوم. مثلا د دې نوم اخلم BCA او دا ځل دا په پی ایس ډي کې سیف کوم. سیو از باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ موږ او تاسو ته دا سیف شو. خو یو توپیر چې جی پی جي او پی ایس ډي لري هغه د دې لایرونو برخه ده چې په پی ایس ډي کې موږ او تاسو سره دغه لیر پاتې کېږي. هر هغه چاره چې موږ او تاسو ترسره کوو، لیرونه چې پکې کوم لیرونه چې موږ او تاسو کار کړی وي هغه لیرونه موږ او تاسو دپاره شتون لري. اما په دغه کې شتون لري. مثلا اجازه راکړئ چې زه بېرته هماغه خپل فایلونه چې ما سیف کړی وه هغه زه بېرته تاسو ته خلاص کړم. مثلا دا مو د BCA په نوم او یو مو د ABC په نوم سیف کړ. دا بېرته غواړو چې خلاص یې کړو. مثلا زه راځم همدغسې دغلته یې خلاصوم. اجازه ورکړئ یو دقیقه وخت ورکړئ تر څو چې دا خلاص شي. مثلا همدغه فایل زه راوړم بیا. تاسو وګورئ ځای دلته ونیو، ټول هماغه لیرونه چې پکې شتون وه لیرونه یې موږ تاسو ته راوړه. ګورئ لیرونو سره یې موږ سره راوړه. دا کوم فارمټ و؟ موږ سره پی ایس ډي و، لیر سره یې راوړه. دغه پی ایس ډي موږ سره داسې مرسته کوي درنو لیدونکو چې موږ او تاسو بیا په دغه پی ایس ډي په برخه کې کم تغییرات چې موږ په هغه تصویر کې راوړی. مثلا موږ او تاسو سره دلته یو سپینه صفحه وه، کوم تغییرات چې مو راوړی و هغه کې بیا هم کولی شو چې موږ تغییرات راوړو، یا یې بند کړو یا یې هم بېرته روښانه کړو. اما په جی پی کې یا جی پی جي کې دغه تغییرات موږ تاسو بېرته نشو راوړی. مثلا هغه د یو تصویر شکل اخلي. اجازه راکړئ چې زه دغه تصویر کې لږ څه نور کارونه وکړم. مثلا دغه تصویر کې یا دغه کې زه دې کې لږ څه کار کوم. مثلا دغسې ما یو څه کار وکړه پکې. په لیر برخه کې موږ تاسو ته شکلونه واخیسته. وینئ ما کنټرول 2 په واسطه یا کنټرول 2 که چیرې کلیک کوم موږ تاسو ته د دې شارټکټ شو. دا همدغې او کنټرول 3 په واسطه بل دغه ټول لیرونه تاسو ګورئ د لیر په برخه کې موږ تاسو سره دا ټول ظاهر کېږي. مثلا تاسو وګورئ ته یو لیر په شکل اوس راځم دا بیا سیف از اخلم د دې څخه. مثلا د دې نوم پی ایچ ډي ده، زه د پی ایچ ډي نه جی پی جي اخلم. اجازه راکړئ چې زه جی پی جي فارمټ پیدا کړم. دلته موږ سره پی ډي اف نه بلکې باید جی پی جي واخلو. اجازه راکړئ چې دا باید موږ تاسو ته فارمټ راواخلي. دغه ده جی پی جي. دا انتخابوو اوکې وهو. دا موږ تاسو سره سیف شو. بیا هم کوالټي او دا شیان انتخابوئ. تاسو کولی شئ چې انتخاب وکړئ نور یې وکړئ. اوس که چېرې تاسو راځئ قدرمنو لیدونکو دغه بېرته بنده و، غواړو بېرته یې خلاص کړو. راځو موږ تاسو سره موقعیت دغه د څه شي په نوم و. اجازه راکړئ چې زه دلته لاړ شم. ځکه زه پروژه کې کار کوم نو په هغه اساس موږ تاسو ته یې رانه وړه. سیف برخه کې وګورو. خو
توپیر یې همدغه ده قدرمنو لیدونکو چې موږ سره پی ایس ډي دا د یو تصویر په شکل کار کوي، اما جی پی جي ده چې د هغه د لیار په شکل کار کوي او موږ بیا کولی شو په هغه کې تغییرات راوړو او هماغه تغییرات مو چې راوستي هغه بیا ځلې کنټرول کړو. نو درنو لیدونکو دا موږ سره د جی پی جي او د پی ایس ډي په برخه کې چې راتلونکو کې درسونو کې انشاءالله په نور مباحث هم کوو. موږ او تاسو نن په دغه پروژو باندې چې څنګه کولی شو دا تنظیم کړو د کاري صفحو باندې په دې باندې وپوهېدو. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې نور بحث هم ترسره کوو. بل موضوع موږ او تاسو سره هغه اوپن فایل څنګه کولی شو یو فایل چې موږ او تاسو ذخیره کړی دی یو خو د ډرګ په واسطه مثلا موږ او تاسو د دې ځای څخه دا واخیسته او ډرګ کول مو، خو بل طریقه موږ او تاسو سره هغه درنو لیدونکو هغه د اوپن ازه دغه برخه باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر هغه پروژه چې تاسو مخکې پې کار کړی ده تاسو کولی شئ چې له دغې موقعیت څخه یې خلاص کړئ. مثلا موږ په بي سی ای باندې کار کړی و، تاسو یې راشئ ګورو هماغسې په اسانۍ سره بیا هم خلاصیږي. نو درنو لیدونکو زموږ او ستاسو نن په دوو موضوعاتو دریو موضوعاتو باندې بحث وکړی د خپل هماغه پروژې د ترتیب و تنظیم په برخه کې چې څنګه کولی شو څو پروژې ترتیب و تنظیم کړو، په سیف کولو برخه کې چې پی ایس ډي او جی پی جي دغه موضوعات انشاءالله بیا پې بحث کوو، او درېیم موضوع د یو فایل خلاصول. نو درنو لیدونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، د راتلونکي درس پورې ښه وخت، ښې اشارې، سلامت.